خوږو ملګرو الله دې وکړي راته روغ او جوړ به وئ. ګرانو ملګرو یو ځلې بیا له یوې خوندورې ویډیو سره چې ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې مونږ څنګه کولی شو چې د ځان لپاره یو بهترین اپلیکیشن یعنی اف جوړ کړو. نو ملګرو همدغه ویډیو د همدې په باره کې ده چې څنګه کولی شو یو اف جوړ کړو، یو ځان لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړو. نو ټوله طریقې درته ښیم ملګرو، که په اولنۍ ویډیو کې دغه طریقه پوره نه شوه نو ملګرو دویمه ویډیو هم درته پرې جوړوم، او که دویمه کې پوره نه شوه نو درېیمه ویډیو یې هم درته جوړوم. نو ډېره سمپل ساده کیږي، ډېر ایزي کیږي. ما دې لږ ورته فکر غواړي نو تاسو ته د طریقه ښیم چې د اپلیکیشن جوړولو بشپړه مکمله طریقه چې ځان لپاره یو اپلیکیشن څنګه جوړ کړو. نو ملګرو دې لپاره یو اف ضرورت دی. تاسو به یو اف راډاونلوډ کړئ. هغه اف زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شتون لري، له هغه ځای څخه یې راډاونلوډ کولی شئ. یا زما د ویډیو په ډسکرپشن کې د ټیلیګرام چینل لینک دی، هغه چینل لینک نه به تاسو کلیک وکړئ، تاسو به سیده راولي ټیلیګرام ته، او زما د ټیلیګرام چینل دی همدغه اف چې ما ورته اپلوډ کړی دی، دوه وره ما ورته اپلوډ کړی دی. تاسو کتلی شئ چې دغه او یا دغه دواړه یو اف دی. تاسو به دغه انسټایل کړئ. کله چې تاسو دغه انسټایل کړو نو ملګرو تاسو ته زه اوس ټوله طریقه ښیم سټپ بای سټپ. نو ملګرو همدغه اپ به وي، دغه به تاسو را انسټایل کړئ، اپلیکیشن جوړونکی دغه به تاسو انسټایل کړئ د همدغه د ما د ویډیو ډسکرپشن لینک دی، او هغه لینک له لارې. نو کله چې تاسو انسټایل کړئ د طریقه درته ټوله سټپ بای سټپ ښیم چې تاسو به څنګه اولنۍ صفحه جوړوئ، څنګه به ورته نوم ورکوئ، د څه شي په اړه یې جوړوئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما دغه د ویتونو په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. ګورئ زه پر همدغه باندې کلیک کوم، تاسو ته ټولې طریقې ښیم. اول زه درته راځم خپل اپلیکیشن ښیم چې ما په دغه کې یو اپلیکیشن جوړ کړی دی، څه ډول مې جوړ کړی. نو په همدا ډول تاسو ته یو هم اپلیکیشن ښیم. که تاسو چېرته کار پکې وکړئ نو تاسو یو ډېر له ما څخه هم زبردست اپلیکیشن جوړولی شئ. ما خو سمپل جوړ کړو چې تاسو ته یې بیا وښیم. نو تاسو ته پر ویډیو کې سمپل شارټکټ یې درته کې ښیم. تاسو به نور خپله خوري پکې کوئ، لږ کار به کوئ چې څومره ښکلی خوندور اپلیکیشن غواړئ تاسو به یې ورڅخه جوړ کړئ. نو زه راځم اول خپل اپلیکیشن راخلاصوم. ګورئ ورته زما د ویتونو په نوم اپلیکیشن خلاص کړی دی. نو دا ډول صفحه به تاسو ته راخلاص شي. نو اوس راځو دغه اولنۍ صفحه یې خلاصوم. تاسو کتلی شئ کله چې دغه اولنۍ صفحه وخت مو ورکړی 2.5 سنټه 15 سنټه 6 سنټه هماغه دومره تاسو وخت ورکولی شئ. اولنۍ صفحه خلاصه شوه، راځي دغه دویمې صفحه به درته راخلاصه شي. دویمې صفحه کې تاسو کتلی شئ بیتونه اوله برخه باندې کلیک کوم، اسلامي بیتونه، مینې بیتونه او شوخ بیتونه. د مینې بیتونو باندې کلیک کوم، دا وګورئ ما بیتونه پکې اچولي دي. راځم دویمې برخې ته، دویمې بیتونو دویمه برخه دا کې مې هم بیتونه اچول دي. راځم درېیمې برخې ته، درېیمه برخه کې مې هم بیتونه اچول دي. او د اپلیکیشن په اړه مقصد د اپلیکیشن څه ډول دی. نو تاسو اپلیکیشن کتلی شئ. السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو نو دا کې مې ویډیو اچول، دا زمونږ د چینل دا باندې زه څنګه کلیک وکړم، ما دا یوټیوب چینل ته بیایي، ما خپل چینل ته بیایي. تاسو دا ځای کې خپل د فیسبوک آی ډي پکې ورکولی شئ. ډېر کسان فیسبوک آی ډي لري یا د ټیک ټاک آی ډي لري، هغه پکې هم ورکولی شئ. مقصد د دغه اپلیکیشن تا جوړ کړو چاته ولیږئ یا هغه د اپلیکیشن راواخلي. نو تاسو چې ګوري دغه بیتونه چې ګوري نو ضرور په داس باندې کلیک کوي زموږ چینل یا زما د فیسبوک آی ډي، نو دا هم فالو کوي، فالوورز هر څه دې زیاتېږي. او داسې ما درته لیکل دي د زیات معلومات لپاره موږ ته زنګ واتساپ کې میسیج کولی شئ. نو دا وګورئ ما نمبر پکې ورکړی، آی ډي نوم مې پکې ورکړی، جیمیل مې پکې ورکړی دی، او دلته مې پکې لیکل دي د اپلیکیشن څخه وتل. کله زه په اپلیکیشن باندې څخه کلیک وکړم ډایرکټ به ورڅخه ووځي. نو تاسو کتلی شئ چې زه اوس راځم دغه اوله صفحه یې نن درته ښیم. په بله ویډیو کې اوس خو ټول پکې نه خلی کېږي، یوه ویډیو کې خو دا اف نه جوړېږي، دوه درې ویډیو کې انشاءالله ټول سټپ بای سټپ ټول درته راوړم چې څنګه جوړېږي. نور به تاسو ورڅخه کار اخلئ. تاسو ما زه زما شارټکټ ګورئ، تاسو به یې څخه کار اخلئ. نن راځو ویډیو کې چې څه شی باید مونږ پکې وکړو. نن مونږ راځو په دغه بیتونه زه راخلاصوم، دغه اولنۍ صفحه یې جوړوم. مقصد دغه صفحه یې جوړوم، دا زما نوم ورکړی، هر څه مې ورکړی، مننه چې زموږ اپلیکشن مو انسټایل کړو. نن اولنۍ دغه صفحه خلاصوم، مقصد دغه اف کسو او دغه اولنۍ صفحه جوړوو. نو ملګرو راځو پر ویډیو فایل کوو. د اولنۍ خو ما ټول تشریحات درکړی چې په دا ډول یې مونږ جوړوو، او په دا ډول تاسو دغه اف را ډاونلوډ کولی شئ. اف پوښتنه بیا هم کومه، د ویډیو په ډسکرپشن ته به راشئ. د ویډیو ډسکرپشن مې کله خلاص کړو نو یا به دا لینک هم دلته موجود، یا زما د ټیلیګرام چینل لینک به پکې موجودان چې څنګه تاسو کلیک وکړئ سیده مې همدې ځای ته راولي، او دغه ټیلیګرام د چینل څخه تاسو دغه لینک را ډاونلوډ کولی شئ. نو راځو ملګرو اوس پر ویډیو فایل کوو. تاسو به اپلیکشن را ډاونلوډ کړئ. زما دغه اپلیکشن چې ما جوړ کړی همدغه ډول درته یو اپلیکشن جوړوم. نو تاسو کولی شئ چې یو بل ډول اپلیکیشن هم جوړ کړئ، بدل اپلیکیشن جوړ کړئ، د هر څه برعکس تاسو کولی شئ اپلیکیشن جوړ کړئ. نو ما خو د بیتونو په اړه جوړ کړی، تاسو ته هم ښایم چې د بیتونو په اړه یا بل څه مثال ما خو دلته پکې زیات لیکنې کړي دي. تاسو کتلی شئ چې ما پکې بیتونه لیکلي دي. زه ما شارټکټ راخلم، مقصد یو بیت به پکې لیکم یا به دوه درې ټیک پکې لیکم. نو تاسو بیخي زیات بیتونه پکې لیکئ. ما دلته اولنۍ صفحه کې تاسو کتلی شئ 3 صفحې مې پکې ورکړي دي، او په د بله صفحه کې ما کړی یوه صفحه ورکړې ده، هغه کې بیتونه لیکلي. زه مزل یو بیتونه لیکم او د سر مې ډیزاین کړی دی. تاسو بیخي ما څخه هم ښکلی جوړولی شئ.
او دې ځای ته مې عکسونه راوړي دي، شاته مې رنګونه ورکړي دي، هر څه تاسو بیخي ښکلې پکې ورکولی شئ، خو چې کار پکې مدمه کار پکې نه دی کړی. نو راځو پر ویډیو پیل کوو ملګرو. که ویډیو مې ورته وروسته پورې سبسکرایب کړي نه وي او ویډیو در سره سبسکرایب او چینل ته لایک هم ورکړئ چې دغه ویډیو نورو کسانو ته هم در سره شیر کړئ. راځو پر ویډیو پیل کوو ملګرو. تاسو به راشئ اپلیکېشن باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ پر کنټینیو باندې به کلیک وکړئ، دلته به په اوکې باندې کلیک وکړئ، بیا به دلته درته یو صفحه راشي پر مننه باندې به کلیک وکړئ، اوس به راشئ پر مننه باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه باندې کلیک وکړو ګورئ پکې هېڅ هر څه نشته، بیا به تاسو راشئ پر همدغه درې ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ ملګرو پر دغه نیو اپلیکشن باندې به کلیک وکړئ. همدغه ځای کې تاسو ګوتې مه وهئ ځکه دا ځای کې تاسو مونږ نیم اپلیکېشن جوړ کړو، بیا مونږ خوندي کوو. اپلیکېشن خوندي کړئ، اپلیکېشن خلاص کړئ او اپلیکېشن بند کړئ، پر همدغه ځای باندې بیا مونږ بندوو. اوس راځو نیو اپلیکېشن. نیو اپلیکېشن مقصد مونږ یوه صفحه راخلاصوو، اپلیکېشن پکې جوړو. راشئ پر نیو اپلیکېشن باندې به کلیک وکړئ، ته دا ډول صفحه راخلاصه شي. دلته تاسو کتلی شئ ملګرو لومړنی مخ مونږ یې لومړنی مخ جوړوو. کوم لومړنی مخ یې جوړوو؟ کله چې پر همدغه ځای به اپلیکېشن ته جوړ کړي، په اپلیکېشن باندې څوک کلیک وکړي همدغه لومړنی مخ یې جوړوو. داسې تاسو کتلی شئ همدغه عکس راواخلو، دا لیکل ورپسې وکړو. اوس به راشو دویمه صفحه نه دغه خیل ته مونږ یو اول مخ جوړوو. په اولنۍ ویډیو کې دغه درته ښیم چې اولنی مخ یې څنګه جوړ کړو، لومړنی مخ یې. نور بیا پر نورو ویډیوګانو کې درته ښیم، هغه مغه زر زر کېږي. سي ده ملګرو. نو تاسو به راشئ پر همدغه کې تنظیماتو بټن باندې به کلیک وکړئ، دلته به تاسو وخت ورکړئ څومره وخت بعد دی ستا دغه عکس دویمې صفحې ته واوړي. دلته تاسو ملګرو راشئ رنګ ورکولی شئ، څو رنګه ورکوئ، څو انځور ورته راخستی شئ، 4 رنګه 3 رنګه 2 رنګه څومره ورکوئ. نو تاسو که چیرې کار پکې وکړئ تاسو بیخي خوندور اپلیکېشن جوړولی شئ. زه راځم ملګرو 2 رنګه ورکوم، یو رنګ یې همدغه رنګ ورکوم تاسو ګورئ، او بل رنګ یې همدغه رنګ ورکوم. بیا به تاسو راشئ دغه به خوندي کړئ. نو کله چې تاسو دغه خوندي کړ بیا به راشئ پر همدغه سمبول بټن باندې به تاسو کلیک نه کوئ، بیا به راشئ د فایلونه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به راشئ د انځور باندې به کلیک وکړئ. زه مقصد دلته راخلم چې یو انځور واچوم. دلته تاسو خپل انځورونه سلیکټ کړئ، ټول انځورونه چې تاسو کوم په د اف کې شاملول غواړئ. نو اضافه عکسونه پکې مه راخلئ ځکه چې تاسو اپلیکېشن به اضافه ام بی نه سي، غوټې ام بي کېږي، بیا څوک نه خوښوي. را به شئ پر همدغه جمع نشان باندې به کلیک وکړئ، دلته تاسو یو خپل عکس ورکړئ. زه فرض مثال راځم دلته همدغه یو عکس راخلم، فرض مثال دغه یو عکس راخلم. کله چې دا عکس راوستو دلته راځم پر همدغه منځ کې دا بټن باندې کلیک کوم چې دغه لږ سم شي. کله چې پر همدغه ورکړ بیا به راشئ پر خوندي بټن باندې به کلیک وکړئ، دغه به خوندي شي. دلته به تاسو یو نوم ورکړئ، زه ورته راځم AFG. کله چې دغه ورکړو بیا پر سمه باندې کلیک وکړئ، دا به څنګه کړئ خوندي به یې کړئ. کله چې دا خوندي کړو بیرته راځو لومړنۍ مخ ته، لومړنۍ صفحې ته بیرته بیا راځو. فایلونو کې مونږ اوس سمپل یو عکس ورکړو، تاسو بیا ډېر عکسونه پکې ورکړئ چې کوم پکې شاملول غواړئ. زه تاسو ته سمپل سټپ بای سټپ سم صحیح ده ملګرو. بیا به راشئ پر سمبول بټن باندې به تاسو کله کلیک وکړ اولنۍ صفحه خو مونږ جوړ کړه سیسټم. نو دلته به تاسو ملګرو راشئ همدغه منځ دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ چې دغه کلزرې دې منځ ته راشي. بیا به راشئ پر همدغه کونج کې علامه باندې به کلیک وکړئ چې کوم عکس تاسو سلیکټ کړی دی هغه عکسونه به درته راواوړي، او کوم عکس چې تاسو اولنۍ صفحې ته غواړئ چې ورکړئ هغه عکس به سلیکټ کړئ. مقصد فرض مثال ما خو دا ورکړی دا مې سلیکټ کړ، دلته کلزر دې ځای ته راغلی، دا لږ لاندې راولم، دلته ورته لیکم سمپل لیکم سلام، بس دا ورته لیکم. تاسو دلته زیات لیکنه کولی شئ، نمبر پکې لیکلی شئ، زموږ اپ مې انسټال کړو مننه، دا هر څه پکې لیکلی شئ. صحیح ده ملګرو. کله چې دغه ورکړو نو دلته تاسو دغه سلام چې ما لیکلی دی زه تاسو ته سمپل مقصد شارټکټ یې درته راخلم، تاسو به دغه سلیکټ کړئ. بیا به تاسو ملګرو راشئ پر همدغه ټي نشان چې دی پر دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو څومره چې دغه لیکنه واړه وي تاسو غوټه نشان ورته راخستی شئ، یا لیکنه مو زیاته کړې وي لږ ورته زه پر مثال 15 راخلم، د سلام ما لیکلی څومره زیات شو. او دلته تاسو راشئ په د بي بټن باندې کلیک وکړئ، بولډ یې کړئ، لږ یې څانګ ته کړئ او لاندې لیکل ورکوئ نه یې ورکوئ، پر منځ یې خط کشوئ نه یې کش کوئ، دغه ځای کې ټول یې درته ښایي. خو تاسو ما څخه بیا بیخي زیات ښکلې جوړه ځکه ما دومره خوري نه وه په کړه بل اپلیکېشن په همدغه کې ما زه شارټکټ یې درته ښیم. که چیرې زه سټپ بای سټپ مقصد سمپل ټول درته راخلم نو بیا ویډیو بیخي زیاته اوږده کېږي. تاسو خپل کار پکې کولی شئ، داسې کې تاسو د سلام ته رنګ ورکولی شئ پر همدغه ځای کې او لاندې رنګ ورکولی شئ، نو دا ډول کېږي. صحیح ده ملګرو. نو تاسو بیا نو ملګرو کله چې تاسو دغه هر څه پکې ولیکل، لاندې تاسو خپل نوم واتساپ نمبر هر څه پکې ولیکل، مقصد ښکلی جوړه شو. بیا به تاسو ملګرو راشئ پر همدغه سرچ بټن چې کوم دی پر دغه سرچ بټن باندې به کلیک وکړئ. تاسو اوله صفحه کتلی شئ چې زموږ اوله صفحه باید څه ډول وي. کله تاسو راشئ پر دغه سرچ بټن باندې کلیک وکړئ نو زموږ صفحه به دا ډول وي. نو چې کوم رنګ ما ورکړی و 2 رنګه، یو مې دلته شین ورکړی و، بل مو همدا ډول شین ورکړی و، هغه په هماول ځای کې چې سمولو کې و هغه ځای کې به رنګ ورکول ما ورکړی و. نو ما خو سمپل یو عکس راخیستی، ما زه مثلا تاسو یو عکس راخیستلی شئ، داسې کې زیات لیکنه پسې کولی شئ. نو زه به راځم دا به تاسو راشئ بیرته به ووهئ، دا به راشئ څنګه به یې کړئ خوندي به یې کړئ. کله چې دغه تاسو خوندي کړ نو تاسو ملګرو دلته ما تنظیماتو بټن کې ما چې کوم 2 رنګونه انتخاب کړي وو هغه تاسو کتلی شئ، او وخت مې څو سنټې ورکړی، 1 سنټې مې رنګ ورکړی دی، هغه وخت ورکړی دی. تاسو به دا راشئ بیا به راشئ که څه ګورئ ورته سمول ته زه راځم.
چې کله استعمال ته زه راغلم نو دغه عکس د سلام مالک کړی دی سرچ بټن باندې کلیک کوم نو اوله صفحه ماته څه ډول خلاصیږي پر همدا ډول صفحه تاسو به راشئ دغه اولنۍ صفحه کومه یوه ده زه خپل اپلیکشن کې درته ښیم ګوره ما چې کله کلیک ور باندې وکړو اولنۍ صفحه همدغه یوه ده ګوره یعنې ما عکس راخیستی ته ما سلام لیکلی ذات ته دا لیکنه مې ورپسې کړې ده تاسو کتلی شئ نو دغه یې دویمه صفحه ده دغه دویمه صفحه مونږ کله جوړو دغه دویمه صفحه به زه راتلونکي ویډیو کې درته جوړوم چې دویمه صفحه کې دا ځای او د شاته رنګ او دغه نور ځینې زه په دا به مونږ څه ډول جوړو نو تاسو اوس په همدغه ویډیو کې دا زده کړل چې دغه اف څنګه ډاونلوډ کړئ د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته د هغې لینک له لارې تاسو اپلیکشن ډاونلوډ کولی شئ او اپلیکیشن کې تاسو د لومړنۍ صفحه زده کړه مقصد دغه لومړنۍ صفحه تاسو څنګه زده کړه چې دغه لومړنۍ صفحه څو باندې کلیک وکړئ ډایرکټ دا ډول صفحه موږ ته راخلاصه ډایرکټ ما 2 نیم سنتۍ وخت ورکړی ګوره 2 نیم سنتۍ پوره شو ډایرکټ ماته دویمه صفحه راخلاصه شوه نو ما خو دلته دغه اپلیکیشن کې چې ما کوم وخت ورکړی دی یا څومره وخت مې ورکړی دی دا به زه خوندي کړم تنظیماتو ته راځم څومره وخت ورکړی 2 نیمه سنتۍ ما وخت ورکړی صحیح ده ملګرو تاسو وخت ورکولی شئ چې دا څومره زیات ورته پاتې شي که چېرته زیات پاتې شي نو خلک ورڅخه وځي چې دا خو کار نه کوي زیات یې مه ورکوئ نو تاسو دلته ملګرو انځور هم ورکولی شئ ما ورته رنګ نه و ورکړی انځور مې ورکړی نو تاسو انځور چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو ملګرو دلته چې ماته وښودل فایلونو کې همدغه فایلونو کې به تاسو هغه عکسونه سلیکټ کړئ چې کوم پکې انتخابول غواړئ یا غږیز فایلونه ویډیو فایلونه دا ټول زه درته سټپ بای سټپ ښیم اوس تاسو پر همدغه ویډیو کې همدومره بس کړئ همدومره یې پرېږدئ بیا به تاسو ملګرو راشئ پر همدغه 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ تاسو بیا راشئ ملګرو اپلیکیشن څنګه کړئ خوندي کړئ مقصد چې بیرته بیا راشو بیا یې خلاص کړو دا به راشئ بیا په خوندي بټن باندې به کلیک وکړئ کله چې خوندي کړو دا ډول صفحه به درته راخلاصه شي بیا به تاسو راشئ په انډرایډ په انډرایډ کې به تاسو دغه ذخیره کوئ بل چېرته چې خلاص کړئ بیا کار نه کوي نو تاسو د فایل په چېرته پکې ثبتوئ انډرایډ د انډرایډ فولډر په هر موبایل کې پر هغه انډرایډ موبایل فولډر باندې به کلیک وکړئ انتخاب باندې به کلیک وکړئ کله چې دا تاسو انتخاب کړو پر سمه باندې به کلیک وکړئ نو بیرته څخه به ورڅخه ووځئ او دا اپلیکشن کې شړئ وایي شړئ بل ورته چې بیا ویډیو ته راځم بیا زه درته ښیم چې اوس بیا له کوم ځای څخه باید کار وکړو نو همدا ویډیو کې مونږ یو اپلیکشن ډاونلوډ کول او د اپلیکشن اوله ویډیو مونږ وکړه نور تاسو کار په همدې ځای پرېږدئ بله ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم او که هغه کې پوره نه شو بله ویډیو کې درته ښیم انشاءالله په 2 ویډیوګانو کې درته ټول معلومات پکې راوړم او مونږ به ورته دا ډول اپلیکیشن جوړوو نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ته لایک درسره ورکړئ زما یوټیوب چینل مې نوي سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او که کومه غوښتنه لرئ یا پکې کومه نیوکه چې یا داسې کوم تاسو مشکل پکې لرئ څه ډول فولډر غواړئ نو ما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک اچولی دی د ټلیګرام په هغه ټلیګرام کې هم راته ویلی شئ او پر همدغه ویډیو کې کمنټ کې هم راته ویلی شئ او که چېرته تاسو یو ویډیو په کمنټ کې ماته میسیج وکړو مقصد تاسو مشکل لرئ د ویډیو کمنټ لري تاسو ته ډایرکټ جواب درکول کېږي صحیح ده ملګرو نو که ویډیو مو خوښه ویډیو ضرور درسره لایک او یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر بل ویډیو پورې تر خدای په امان